د ټولو نړوان دی د اولاد په پیدایش باندې د الله په دربار کې سجده لګول پکار دي چې الحمدلله الله زمانه انسان پیدا کو. الله دام کولی شي چې د انسان نه د هغه د بد عملو د وجې نه د هغه د ګناهونو د وجې نه او د هغه د خراب کردار د وجې نه بل څه شی پیدا کړي او داسې شوي هم دي چې د انسان نه بل څه پیدا شوي دي. داسې انسان ته پیدا شوی دی چې هغه د هغه دپاره د ضلالت او د شرم باعث ګرځېدلی دی. زمونږ مفتي صاحب له یو سړی راغی چې بچی مې پیدا شوی دی، مخې د زناور دی او نور بدن یې د انسان دی، په مخ باندې غټ غټ ویښته دي لکه څنګه چې پیشو وي، لکه څنګه چې سپی وي، او بعضې اندامونه یې ګډ وډ دي، عجیب الخلقت دی. نو آیا مونږ دا ماشوم مړ کړو که ژوندی یې پرېږدو؟ مفتی صاحب فرمایي ما ورته د حدیث مبارک په رڼا کې جواب ورکړه. حدیث مبارک کې دي چې داسې بچې دا پایي نه، دا په خپله وفات کېږي. نو ما ورته ووایي چې نه څه ورته وایه مه پرېږدی دی. وایي هفته بعد راغی چې ماشوم وفات شو. نو د ټولو نه اول شکر په دې باندې پکار دی چې د انسان نه الله انسان پیدا کړي او دې د رسوایۍ او د ذلت نه بچي. ګنې څنګه چې د انسان اعمال دي د ده سوچ دی د ده بدنیتي د بل انسان ته، نو دی د دې قابل دی چې د ده نه الله نور څه پیدا کړي. خو الله د انسان نه انسان پیدا کړ، نو اول د دې ماشوم په پیدایش باندې د الله شکر پکار دی. 2 رکعته مونځ پکار دی چې رب العالمین ستا عظیم احسان دی چې ماله د اولاد راکړو. اولاد دا د زړه میوه ده. ابراهیم علیه السلام په سپینه ږیره د الله نه غوښتی دی. زکریا علیه السلام په سپینه ږیره د الله نه غوښتی، رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا وامرأتي عاقر. یا الله زما اډوکې خوځاړه دي او یا الله زما ویښته سپین دي او زما ښځه شنډه ده، خو یا الله ستا نه ناامیده نه یم. بیبي مریم د زکریا علیه السلام په کفالت کې وه. بیبي مریم له به د الله د طرف نه تیار رزق راتله. قرآن کې الله فرمایي چې کله زکریا علیه السلام بیبي مریم ته راغی وجد عندها رزقا، بیبي مریم سره رزق ولیده، بې موسمه میوې، داسې خوراکونه چې په هغه ملک کې خوراکونه موجود نه و. نو زکریا علیه السلام ته تپوس وکړو یا مریم انا لک هذا، ای مریم دا رزق د کومې راغی؟ تا پسې خو دروازه بنده وه، دا رزق د کومې راغی؟ دا کوم رزق چې تا ته پروت دی دا خو بې موسمه دی، دا خو د دې علاقې نه دی، دا خو د دې ملک نه دی، دا د کومې راغی؟ بیبي مریم ورته وفرمایل قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله، وی دا د الله له طرف نه راغلی. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله رزق ورکوي چاته چې غواړي بې حسابه. زکریا علیه السلام وی چې زه خو بوډا یم زما اولاد نشته، نو هغه رب چې دی له بې موسمه او بې د اسبابو رزق ورکولی شي، هغه ماله بې د اسبابو او بې موسمه او بې عمره اولاد هم راکولی شي. نو الله فرمایي هنالک دعا زکریا ربه، په دغه ځای کې زکریا علیه السلام الله ته آواز وکړو یا الله ماله اولاد راکړي. په دې خبره پوه یو چې کوم الله بیبي مریم له بې موسمه میوې ورکولی شي او دا په بنده دروازه دی له تیار رزق نازلولی شي، نو هغه ته دا ګران نه دی چې زما په سپینه ګیره او زما په کمزورو اډوکو او زما په شنډه او بوډۍ بیبي باندې رحم وکړي، اولاد وله ورکړي. الله وله زکریا علیه السلام ورکړ. او څنګه یې ورکړ؟ و انی سمیتها، او زکریا علیه السلام ورله څنګه الله ورکړ؟ قرآن کې الله فرمایي چې الله ورله نوم هم کېښود. نو د ټولو نه لوی نعمت په دنیا کې هغه اولاد دی. دی اولاد پسې خلک ډېر خلک د دې په بوی پسې ړانده شول، ګرځي اولاد یې نشته دی، 2 3 4 ودونو کې اولاد یې نشته. د ټولو نه اول د اولاد په پیدایش د الله شکر پکار دی. بیا د الله شکر په 2 قسمه دی.
صرف د ژبې شکر نه، اوس موږ له لاس را کړی دی، نو لاس د الله په طاعت کې استعمال کو، دا د لاس شکر دی. خپه د الله په طاعت او تابعدارۍ کې استعمال کو، دا د خپې شکر دی. ژبه د الله په طاعت او الله څنګه حکم کړی هغه شان استعمال کو، دا د ژبې شکر دی. مال چې څنګه الله ویلي هغه شان استعمال کو، دا د مال شکر دی. او اولاد چې څنګه الله ویلي هغه شان استعمال کو، دا د اولاد شکر دی. نو الله فرمای انما اموالکم و اولادکم فتنه، ستاسو مالونه او ستاسو اولاد دا ازمایش دی. الله په تاسو باندې ازمایش کوي.